نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید. وی ما سره په لاس کې د پیو یو پیاله ده. یو مارغه د اسمان نه راکوز شو او د پیو کې ټونګه واله هغه پیالې رانه واړوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې راوغوښته. وی ابوبکر داسې معلومیږي چې د طایف دا قلعه اوس نه فتح کېږي. د دې خوب دا تعبیر دی. نو صحابو ته وی داسې کار کوو چې واپس ځو او دا قلعه اوس پرېږدو، دا نه فتح کېږي. دې قلعه ما ځان پسې تاله کړې ده او غټ غټ دیوالونه دي او چې موږ نږدې کېږو نو په موږ د غشو ویشتل کوي. نو صحابه وی ښه موږ به دا نی فتح کړې ده، الله رسوله موږ به ځو. وی ښه ځای به دی. سهار له بیا جنګ وشو، صحابه لږ زخمي شو. بیا حضور پاک وی داسې کوو چې ځای چې ځو دا قلعه اوس نه فتح کېږي، دا یو دی پکې پاتې. صحابو غږ ونه کړ. هلته د زخمونه رسېدلي وو. نو نبي علیه السلام مبارک مسکې شو. بیا دوباره په دې قلعه ټیک وکړ. صحابو یو چل وکړ. صحابو له عجیبه خدای پاک یو طاقت ورکړی و، یو ایماني جذبه ورکړې وه. دوی وی دا چل به وکړو چې دې قلعه ته په څه طریقه وردننه کېدل پکار دي. څنګه وردننه شو؟ نو د څرمنو یو دغه یې جوړ کړ، یو څادر یې جوړ کړ د اوښانو د څارو د څرمنو، ښه مضبوط پیر او د هغې لاندې شو. وی دا څادر به په ځان د پاسه دم یو جنګي او طریقه ده. لکه نن سبا خلک په ټینک کې ځي یا په بختربند کې ځي چې زه محفوظ یم او بلولو. نو دا زمونږ دپاره یو بختربند شو. د دې به دا چل وکړو چې دا دې لاندې به شو، نو موږ به قلعه ته ځان ور ورسوو. دوی به په موږ په غشو ولي، نو موږ به نه ډګو، څرمن به لګي. نو چې ورنږدې شو نو موږ به په قلعه کې سوري وباسو، نو وردننه به شو. یو یې دا پروګرام وکړو او یو یې منجنیقې جوړې کړې. هغه زمانه کې به جنګ کې په دې کار کېده. دا مچوغونه چې پخوا به د خلکو سره وه که نه، او یو شی به یې لاس ته واچو او تاول او یو کاڼی به یې پرې ویشته. دا غټې غټې مچوغنې به دوی جوړولې، دا باډي چغسي چې ماشومان پرې زانګي، په دې نمونه به وې. هغې کې به یې څلور پلي تړلي او هغې کې به یې بره سړی کېنولو، هغه به دا تاوله او کاڼي به یې پکې تړلي. نو چې کله به دا تیزه شو، دا کاڼي به اوچت کړ، نو پلي به یې پرېښوده، دا کاڼي به هلته پرېوت. دا د هغې یو توپ و. دا منجنیقونه یې ولګول صحابو. چې څرمنې یې څنګ تیارې کړلې مضبوطې، دوی د هغې لاندې شو او قلعه ته ورنږدې شو. اوس هغې پرې په غش هم غوزار کوي، په کاڼو هم کوي. صحابه خو محفوظ دي. نو هغې سپېرو څه چل وکړه، هغوی اوسپنې په اور کې ګرمې کړې. سپارونو اوسپنې هغې په هغې څرمنو د پاسه راوغورځولې. څرمن خو بیا اور ته د ټینګې نه، صحابه پکې زخمیان شو. خو هله دا مسله حل شوه چې صحابه په دې دومره تکلیف کې دننه سورې وویسته په قلعه کې او پکې وردننه شو. قلعه کې چې دننه شو هغې څه چل وکړه، بس چې څنګ دننه شو په قلعه کې، هغې فوراً چغې کړه او کلمې شهادت یې وویل، مسلمانان شو. بس بیا خو د مسلمان مخکې خبره خلاصه ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی جنگ میدان کې کلمه شهادت وایي، غږ به ورته نه کوي. حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه یو کافر سره په میدان جنگ کې لاس په لاس شو. چې لاس په لاس شو او ده پې کله غوزار کو، هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ده وی دا د یارې ووی او درز یې ورکړه ملیکه. حضور پاک ته چې الو وی صاحب دقسې یو جنګي د مخکې کلمه وی او د بیا عمل کړه. اسامه یې راوغوښته، وی قتلته بعد ما قال لا اله الا الله. وی چې کلمې شهادت یې ووی نو تا د هغې د پاسه عمل کړه. وی د الله رسوله کان متعوذا، وی دی د یارې ویلی د ځان یې رانه بچ کو. وی هله شققت قلبه، الله دې وله سیرې کړی، تا ته الله معلوم ولنه خو خدای خبر دی. حضرت اسامه رضی الله عنه وی ډېر افسوس مې وکړ، ډېر زیات خفه وم په دې. دارنګې حضرت خالد ابن ولید ابن نبي علیه السلام یو ځل په دې مسله کې چیللی دی چې کلمې درته مخامخ وایي، غږ به ورته نه کوې. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کوي، بخاري شریف کې حدیث دی، وی د الله رسوله که یو کافر سره زما جنګ راغی او زما لاس یې په توره وو او دا لاس یې رانه پرې کړ، زه په یو لاس پاتې شم او بیا زه ورپسې شم او زما د تورې لاندې شو او دوی وایي چې کلمې شهادت ووایي، مړی کم که پرېږدم؟ وی نه، چې کلمې وی پرېږدې وی.
وی صاحب زما چې به یې لاس پرې کړي وی خیر دی ته به یې پرېږدې که دې مړ کړه نو بیا به دنه خدای تپوس کوي بیا به دې الله رانیسي بس هغوی کلمې شهادت ووایي مسلمانان شو علاقه فتح شوه حوازن چې څومره او ثقیف خاندانونو او کافرانو شکست یې ومونته علاقې فتح شوې وتښتېدل حضور پاک په جغرانه کې ټول غنیمتونه را جمع کړل چې غنیمتونه جمع شو نبی علیه السلام ته چې اطلاع راوړه چې صاحب هغه خلک خو د حوازنو ثقیف مسلمانېږي نبی علیه السلام صحابو ته صبر کوئ مال مه تقسیموئ لږ انتظار وکړئ که دا مسلمانان شو موږ یې په مال څه کوو واپس پې وله ورکړو څه د پاسه 12 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار وکړو مال یې تقسیم رانلل دوی چې رانلل نو دوی دا محسوس کړه چې دا خبره پراپیګنډه ده او دا دروغ ده نو نبی علیه السلام صحابو ته باندې مالونه تقسیم کړل بڑا غنیمتونه او دومره زبردست حضور پاک ډېر سخي و چاله به 100 خان ورکول چاله 50 چاله 200 چاله بلا ګډې چیلې او خصوصا د مکې مکرمې هغه خلک چې هغه ان قریب نوي مسلمانان شوي هغې ته مؤلفة القلوب وایي د هغې د زړه ته مینې را پیدا کولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته ډېر زیات مالونه ورکړل دې کې ټول ګیندې غلامان تقسیم شو دې کې دا خلک راغلل چې دې څنګه راغلله نبی علیه السلام ته ویل چې د الله رسوله مونږ خو ټول قوم مسلمان شو طایف ټول مسلمان او تاس قبایل ټول مسلمان حنین چې څومره دي ټول مسلمانان شو یو کس به مونږ کې کافر پاتې نه دی مونږ خو مسلمانان شو اوس مهرباني وکړه مونږ له خپل مال واپس راکړه نبی علیه السلام مبارک وی دا خو په لویه پریشانۍ کې واچولو تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 شپې انتظار وکړو ما ته اطلاع رسېدلې وه څه د پاسه 10 ورځې مې درته انتظار وکړه چې تاسو به راشئ دا هر څه به تاسو له درکړم اوس خو هغه ما صحابو کې تقسیم کړل زما د لاس نه ووتل اوس پرې زه مالک نه یم صحابه کرام یې مالکات دي نو چې تر څو ما سره خو ما درکول اوس زما له لاسه وتېري په صحابو مې تقسیم کړي دي هغه مالکان دي نو زه درله څنګه درکوم هغې کې بعضې کسانو ډېرې ناشنا تقریرونه یې وکړل وایي د الله رسول تا ته پته لګي چې موږ څوک یو تا سره چې دا کومې وینځې دي دا څوک دي پته درته لګي وایي نه وایي دا ستا تروریانې دي خویندې دي د ترور لوڼه دي د ماما لوڼه دي وایي دا څه وایې زه خو د مکې یم وایي دا د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها رشته داران دي تا د رضایي مور دا د حلیمې خویندې دي دا د ټولې خویندې نه وي خو د قوم خلک یو دا د بیبي حلیمې خویندې دي د هغې د خور اولاد دی د هغې د خاوند خویندې دي د هغې اولاد دی د هغې خاندان دی د الله رسوله نبی علیه السلام مبارک چې دا خبرې واورېدې سترګو کې اوښکې راغلی بلکې یو صحابي وله راغی ویل صاحب په دې قیدیانو کې خو یو جینۍ د شیما یې نوم دی خو زه ستاسو د پیغمبر خور یم وایي زما خور دلته څه کوي تاسو یې راولئ چې حضور پاک ته مخامخ کړه وایي ته څوک یې وایي زه ستا خور او مسلمان د مسلمان لور خوري نه ستا خپله خور یم زما خور څنګه وایي زه د بیبي حلیمې لور یم رضی الله تعالی ما ورته ماشوموالي یو ځای تېر کړی دي لوبې م کړې دي په بنو سعد کې د دې نښه به سي حضور پاک ورته فرمایي د دې نښه به سي نه هغې د لاس ښکاره کړه وایي ما ته لوبې کولې په ما دې چک لګولی دی وایي دا ستا د غاښونو نښه ده زما په دې لاس کې حضور پاک وجلل سترګو کې اوښکې راغلې او صحابه راغونډ کړل وایي دا څه کار دی ستاسو دا رونه دي ان اخوانکم جاؤونه تائبین وره مخکې دشمنو چې کلمې وي رونه شو ان اخوانکم ستاسو رونه جاؤونه مونږ ته راغلي دي او تائبین توبه وباسي
او زما دا خوښه ده چې دوی ته زه یو شی واپس کوم. هغې ته یې ووایي چې دوه نشم واپس کولی، یو شی درته واپس کوم، یا دا وینځې غلامان او یا دا ګردې چیلې مالونه. دې کې یو خوښ کوي ځکه چې زما د لاس اوسوتی دی. که تاسو په وخت راغلی وای دا هر څه مې درته واپس کول. او تاسو غلطي وکړه، تاسو به مونږ ولې د حملې اراده کوله؟ مونږ خو مکه فتح کړه تلو واپس، مونږ خو تاسو پسې نه راتلو، نو تاسو راغونډ شئ مفتو کې په مونږ باندې حمله کوله. مونږ خو به دعوت ته ایمان درکو، تاسو مونږ سره مخکې جګړې نه دي تېرې شوې، جګړې نه دي تېرې شوې، نو مونږ چا باندې غرض نه لرو. د ایمان دعوت به هم درکړی، که قبول کړی او ښه پاخه که نه وي خبره خلاصه. مونږ ولې حمله کوله؟ 100,000 لښکره مونږ پسې راجمع کړو، په درو کې راته کېناستې، راباندې ګزارونه وکړه. د حضور پاک وفرمایل یو شی در کوم، یا وینځې غلامان یا مال، غوره کړئ. هغوی وی انا نختارو سبینا، وی صاحب دا ښځې بچي غلامان راکړه، مال درته پاتې دی. د حضور پاک ټول صحابه راجمع کړل او صحابو ته اعلان وکړو دا ستاسو وروڼه دي، توبهګار راغلي دي. زما دا خوښه ده چې دې ته دا وینځې او دا غلامان واپس کوم. نو که څوک زما د خاطره ولا خیراتي ځکه او شی ستاسو دی، زما نه دی. که زه په زور واپس کوم نو قیامت پر ورځ ما نه خدای تپوسونه کي. نو که تاسو څوک په خپله خوښه او په خوښۍ ورکوئ خو ډېره ښه ده، ورکوئ. او که څوک په خوښۍ نه ورکوئ نو ورکوئ، زه به تاسو له د هغې بدل درکړم. هغې وی نسل الله رسوله چې ستا خوښه ده نو مونږ بې بدله ورکوو، یو شی نه واپس کوو، بلکل یې وله ورکوو. نو هغه ټول قیدیان او وینځې غلامان هغه نبي علیه السلام ورته آزاد کړل، واپس یې ورکړل. او هغه شیما کوم چې د حضور پاک د هغې خور وه، نبي علیه السلام ورته اوښان هم ورکړل، ګرې چیرې هم وله ورکړې، 3 غلامان هم وله ورکړل. په ډېره خوشحالۍ رخصت کړه. دې ته خو یې غلامان وینځې هر څه واپس کړل. چې واپس یې کړل نو باقي مالونه چې کوم وو هغه پیغمبر علیه السلام په دغه مؤلفة القلوب تقسیم کړل. دا چې کوم کچه مسلمانانو د مکې او د څو ورځو مسلمانانو دې له ډېر مالونه ورکړل. چا پکې وې چې سخته راشي نو بیا مونږ ته اواز کوي چې د سوارو راشي، او چې مالي نو بیا مونږ له نه راکوي، د مکې خلکو له ورکوي. حضور پاک مبارک ته دا خبره راورسېده. چې راورسېده فوراً انصار راغونډ کړل، اعلان یې وکړ انصار یو تنبو کې جمع شي، یو خیمه کې. خو بل به ورسره هېڅوک هم نه، صرف انصار به د مدینې خلک پورې را جمع کړل. حضور پاک اعلان وکړ انصار یې ټول یو، وی در کې بارۍ څوک شته؟ یو صاحب یو کس را کې بارۍ شته. وی څوک دی؟ یو خورایي مو دی. حضور پاک یې یادو ځکه د نبي علیه السلام نیا د مدینې وه. یو خورایي را کې بارۍ دی، نور ټول خپل یو. وی دا ابن اخت القوم منهم، وی خورایي د قوم نه حسابېږي، پردي نه. وی انصارو ته وی ما ته څه خبرې را رسېدلې دي، تاسو څه خبرې کړې دي؟ هغوی به دروغ نه وي چې نه مو دي کړې. یو صاحب مشرانو نه دي کړې او د هلکانو کړې دي. وی څه ویلي دي؟ وایه وی د هلکانو وی چې نبي علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل او مونږ یې پرېښودو. اوس هم چې مونږ چا سره جنګ وکړو، زمونږ تورې د چا په وینو سرې دي، هغې له ورکړه مونږ له یې رانه کړل. او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کوي او چې بیا مالونه شي هغې له ورکوي. حضور پاک وفرمایل بلکل خبره ټیک ده. وی ما د مکې د خلکو له مالونه ورکړل خو خپل قوم له مې نه دي ورکړی. هغه چا له مې ورکړل چې کوم د 10 ورځو 12 ورځو مسلمانان دي، اسلام یې کې لا پوخ نه دی. یریږم چې هسې نه زما قیمت مدینې ته لاړ شم، دی بیا شورش وکړي، بغاوت وکړي او دا مسلمانان دا له مکه کې مړه نه کړي، بیا بغاوت ونه کړي، مکه بیا د کفر اړو نه ګرځي، بیا به مدینې نه حملې به کوم. ما دې دا مال دې دپاره ورکړه چې د دې د زړه مینه پیدا شي او وایي چې اسلام خو ډېر ښه مذهب دی. ګوره 100 سلوخان چاله ورکړې لکه 100 موټرې چې وي دې زمانه مالونه مې دې دپاره ورکړه چې په اسلام کې دې لږ غوندې کلک شي، به خپل مال مشغوله شي. وی رضینا یا رسول الله، مونږ خوشحاله یو. حضور پاک ورته څه فرمایي؟ وی انصار د مدینې خلکو
وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک ځان سره ګډې چیلې او خان کور ته بوځي او تاسو محمد رسول الله کور ته بوځئ صلی الله علیه وسلم. ګډې چیلې هم خوښې دي که پیغمبر هم خوښ دی؟ وی د الله رسوله زمونږ ګلې چیلې اوښان نه دي پکار، زمونږ ته پکار یې چې ته مونږ سره لاړ شې. حضور پاک یو عجیبه خبره وکړه، وی انسوارو عجیبه ناشنا اعلان ورته کوي، انسوارو وی تاسو د شریعت نه ناخبره وی، خدای زما کو برکت تاسو ته هدایت نصیب کړ. داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله ورسوله امن علینا، وی الله او رسول په موږ د احسان دی، بلکل منو. وی تاسو یو بل سره دشمني وه، اوس او خزرج دو قبیلې وې د همیشه نه په دشمنو وې، زما په وجه تاسو الله رونه کړی. داسې ده که نه ده؟ هغې وی الله او رسول احسان دی، بلکل یې منو. وی بې ماله وی، مال د سره نو، نو وی زما په وجه باندې خدای دله مالونه درکړل، زما په وجه. بیا هغې وی بلکل د الله او د رسول احسان منو. حضور پاک پته څه وی؟ داسې به د دنیا یو بادشاه وی؟ هغې ورته څه وی؟ انسوارو وی تاسو چې دا خبره کوئ نو وی تاسو دا ولې نه وایئ چې د الله رسول ته م یوازې راغلې، ګورئ مونږ سره مضبوط شوې، دا ولې نه وایې ما ته؟ د الله رسوله ګورئ ستا قوم کې م ځای نو مونږ له رالې نو مونږ دله ټیکانه درکړه. د الله رسوله ګورئ ستا ملګري مونږ له یوازې رالل، زمونږ په وجه مضبوط شو، دا راله ولې جواب کې نه وایې؟ دا ووایه که نه. لکه د حضور پاک مقصد څوره دې خبرې نه چې زما په برکت خدای پاک تاسو ته هدایت د اسلام درکړم، دشمنۍ دله ختم کړې، رونه کړې، او زما په برکت خدای مالدار کړی، لیکن ستاسو په برکت الله زه مضبوط کړم، ستاسو په برکت باندې الله زما قوم هم مضبوط کړ، ستاسو په برکت باندې الله مال هم یو ټیکانه راکړه. تاسو د ما احسان منئ، زه هم ستاسو احسان منم. بیا حضور پاک یو اعلان وکړ، لو سلک الناس وادیا وشعبا لذهبت وادي الانصار وشعب. وی ته خلک په یو خول ځي او په یو دره ځي، زه به نورو خلکو سره په لاره نه ځم، زه به د انصارو سره په دره کې او په خول کې روان یم. او بیا فرمایل لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وی مقرر زه به مدینه کې انصارو کې پیدا وي. او بیا ورته وی وی انصارو نور خلک به ډېرېږي او تاسو به لږ کمیږئ، او ای انصارو تاسو له به خلک خپل حق نه درکوي، وروستو بادشاهان ستاسو حق تلفی به کېږي. وی فصبرو تاسو به صبر کوئ، فصبرو صبر کوئ، تاسو به زما سره د حوض کوثر په غاړه به ستاسو استقبال کو. دا خبر انصار واورېدې، وی د الله رسوله مونږ خو دا خیال و چې مکه فتح شوه ته به اوس خپل کلي کې پاتې کېږي په مکه کې. نبي علیه السلام وی نه، بلکل نه پاتې کېږم، زه ستاسو ورور یم، تاسو سره مدینه کې به ځم. انصار ډېر خوشحاله شو، خوشحالۍ نه داسې مخونو رڼاګانې وکړلې. وی د الله رسول نه مو ګړې پکار دي، نه مو چیلی پکار دي، نه مو مال پکار دي، زموږ ته پکار دی، ته مو سره مدینې ته لاړ شو. واقعي که بل څوک وي او مکه فتح شوې وي، مکه کم ځای دی؟ د بیت الله ځای دی، مکه د صفا او د مروه ځای دی، مکه د مقام ابراهیم ځای دی، مکې سره خوا کې عرفات او مزدلفه او مینا دي. مکه د پیغمبر علیه السلام د 53 کالو د زندګۍ علاقه ده، 40 سال د نبوت نه مخکې او 13 سال د نبوت نه وروستو 53 کاله چې یو ځای کې سړی تیر کړي. د قوم یې دي، کورونه یې دي، کوڅې یې دي، لیکن حضور پاک دا ونه کړل، تاریخ یې پرېښود. تاریخ چې کوم قوم کې مې 10 کاله تیر کړل انصار د مدینې، او کوم قوم د اسلام او د دین خدمت وکړ، او کوم قوم مسلمانانو سره قربانۍ ورکړې، د هغې قربانۍ به نه هېرو. هملته به واپس ځو. واپس نبي علیه السلام مدینې ته لاړ، انصارو کې اوسېد او زندگی بیا په انصارو کې تېره کړه. د جعراني نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمره هم کړې ده. د شپې راغی، هېڅوک یې پوه نه کړل. که خلکو ته ویمه صحابو ته، نو بیا خو به صحابه هم راځي عمره به کوي، نو څوک یې پوه نه کړل. او د شپې راغی مکې مکرمې ته،
او عمره وکړله واپس جعرانې ته لاړ. اوس هم د حاجیان یا عمرې د څوک لاړ شي هم ورته وایي چې لکه یو عمره د جعرانې نه مو کوې. د مکې مکرمې نه تقریبا 18 کیلومتر یا 20 کیلومتر دا جعرانه راځي او یو کوی دی په جعرانه کې اگر چې اوس هغه فی باندې هغوی سر بند کړی دی او اوبه ته نه استعمالی، لیکن هغه کوی دی چې د نبي علیه السلام د معجزې په برکت په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه پیدا شوې وې. لکه تقریبا 12,000 صحابه کرام 12,000 صحابه کرام په یو کوی اوبه کم ځای ګزاره کېږي. الله د حضور پاک د معجزې د برکت نه هغوی کې اوبه پیدا کړې. صحابه پې سیراب شو، دغه په زرګونو اوښان پې سیراب شو، د په زرګونو ګډې چیلۍ پې سیراب شوې. ما په خپله د هغې اوبه څکلې، مخکې به د هغې نه اوبه جومات چې کوم د جغرانۍ دی د هغې سره خوا کې کوی دی، بلکل د جومات ته ښي طرف ته لارې په څه غاړه دی. اوس ما څه کال تپوس وکړو نو ویې چې هغه کوی چې دی نو هغې باندې باقاعده سر بند کړی دی او اوبو ته یې نه استعمالېږي. یو عمره هم پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو مکه خدای فتح کړه، طایف فتح شو او طایف سره ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې دا فتح شوې او د فتح نه علاوه رب العالمین دا ټول مسلمانان کړل. د هغه خلکو چې په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام دی د تللی طایف ته او د ایمان دعوت یې ورکړی او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېره زیاته سپکاوي وکړو انتهایی او بیا ورپسې خپل غلامان کړل او خپل بچي ورپسې کړل وی په کانو یې ولې او دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی که چې دا وینې ته وجود نه روانې شوې. بی بی عایشه صدیقه دې تپوس کوي وی د الله رسوله وی ستا باندې په زندګۍ کې سخته کومه ورځ تېره شوې ده؟ وی عایشې کله چې ستا د قوم نه مایوس شم او طایف ته لاړم او د طایف خلکو زما تکذیب وکړو زه ونه منلم او بیا په لاره را روانم او په کاڼو یې ویشتم. وی قسم دی عایشې که ما ته دا پته لګېده چې زه روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا او چغې راپسې والې لاګانې راپسې ستې. الله جبریل علیه السلام راغی ورسره فرشته وه وی دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده الله را لېږلې ده. وی څه وی؟ وی دا وی که دې خوښه چې د طایف دا دواړه غرونو چت کم او د طایف د خلکو په دې سر یې کښېنو. لوی تکلیف یې راته ورسو خو الله وایي چې تپوس دې وکړه اجازت درکوي بلکل دا غرونو چت کې. وی څه دې خیال دی؟ حضور پاک څه وایي؟ الله اکبر اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا زما قوم دی دې ته هدایتو کې دا نه پوهېږي. هغه دعا قبوله او په هغه وخت خو الله موقع ورکړه. واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې هغه علاقې دي او ټول د سلم مسلمانان شو ایمان او اسلام. نن طائف ډېر مزیدار ښار دی، موسم نسبتا د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی او برکات دي پکې د دنیا، میوې پکې دي، انځر ښه اعلی پکې، انار د طایف د انارو په شان انار په ټوله دنیا کې چېرته نشته، ټوله دنیا کې نشته. داسې انار ما په زندګۍ کې چېرته نه دي لیدلی چې هغه د ترشي دي پکې نه او ټول دې خواږي، مکمل خواږه انار اعلی. دا طایف مشهور انار دي. د طایف ټماټر مکې مکرمې ته راځي د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي. د طایف انځر دومره خواږه انځر ما په زندګۍ کې چېرته نه دي کتلی. دا جومات کې درته دا خبره کوم په ژوند کې مې دومره خواږه انځر چېرته نه دي کتلی کوم چې د طایف انځرات دي او د هغې کې مې میوې دي. ما وې دا په دې وجه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوموالی او خلپو سیل ته تېرې کړي او دا د خلک خدای په هیله مسلمانان کړي. یو جومات دی په طایف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، لوی جومات دی، مشهور جومات دی. لکه څنګه چې پېښور کې څوک د مابد خان د جومات مابد خان صاحب د جومات نوم اخلي ټولو خلکو ته معلوم دی. دقه رنګ چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس نو ټول خلک یې پېژني. هغې سره خوا کې مونږ خو ورنه لرلو دیوال ته ته و په هغې کې د شهداو د چې په دغه طایف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي. خو خیر قبرونه مونږ په سترګو ونه لیدل لکه د هغې نه ګېر چاپېره یو قلا یو دیوال ته و. بنو سعد ته زه تلید په خپله هغه علاقه مې وکتله چې کومه علاقه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالی تېر کړی دی
د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پې شته او د پاسه ورباندې چت نشته، د ګټو دیوالونه دي، ډېره اعلی د رحمتونو ډکه علاقه. او ما دا محسوسه کړه 11 بجې 11 نیمې تقریبا داسې د ګرمۍ په ټیم کې چې بر نه پې نور را نیزوار چې پښتانه وایي، لیکن هلته موږ ګرمي محسوسه نه کړه، یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. اوس خو د بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو ځله مقبره هم ده پکې، هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالي کې شق صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده. دغه علاقې چې د برکت نی نو کومې علاقې به د برکت نی؟ په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي؟ په هر کیف دا علاقې طایف او طاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح، د الله مدد به راځي، علاقې به فتح کېږي، مکه به فتح کېږي. ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، ته به دا خلک وینې چې ډلې ډلې به د الله دین ته راځي. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نو چې کله علاقې فتح شي او خلک مسلمانان شي نو بیا ته د الله تسبیحات وایه، الله په دې خوشحالېږي او د الله نه بخښنه غواړه، الله توبه قبلونکی دی. مسلمان باندې چې اوس هم کله خوشحالي راشي، مسلمان ځمکه والي، مسلمان کور جوړ کی، مسلمان خپل وطن ته واپس شي، اسلامي طریقه داره کې د الله تسبیحات دی وایي. دا د خدای شکریه ده، نعمتونه خو د الله له طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې موږ شکریه ادا کوو نو الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت شکریه ادا کړه دا نعمتونه به نور هم زیات کوم، ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریه ادا نه کړه ناشکري مې وکړه عذاب به درکوم، عذاب مې ډېر سخت. نو دا الله تعالی په نبی علیه السلام سره چې کومې وعدې کړې وې خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې، اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی، جهادونو کې ظلم نه دی کړی. تاسو به دا ټوله سلسله اورېدلي، دا څومره جهادونه چې نبی علیه السلام کړي دي او په کافران، دا ټول د کافرانو د ظلمونو د وجې. په خپل نبی کریم صلی الله فکر د اقدامي جهاد هم شته، دفاعي هم شته، دواړه کړي دي، هم اقدامي کړی دی هم دفاعي کړی دی. خو هغه اقدامي جهادونه که نبی علیه السلام کړي دي نو هغه هم د کافرانو د ظلمونو د وجې ده. همیشه تاسو اوس نه ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یو ملک او الزام چورلت په مسلمان لګوي، الزام په مسلمان لګوي او لګیا دي په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د دې ظالمانو ظلمونه شروع دي. زمونږ قرآن دې ظالمانو په لیتوینونو کې وغورځاو، زمونږ د پیغمبر خاکې دې ظالمانو جوړې کړې، د پیغمبر د محترمې بیبي خاکې دوی جوړې کړې، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه. نو خو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دوی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ مرتد جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نوم اخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی، د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دي د خدای زوی وایي یهودیان، مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه د قرآن د مخه مونږ عزیر علیه السلام عزت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی الانبیاء کلهم اخوة لعلات، وی دا پیغمبران ټول پلار شریک رونه دي، ابهم واحد، وی پلار د دوی یو دی او امهاتهم شتا، میندې جدا دی. وی پلار یو دا معنا چې عقیده او عقاید دا ټولو پیغمبرانو یو دي، بګې فرق نشته. او میندې جدا دا معنا چې فرعي مسایل د هغې مونځ جدا طریقه و زمونږ جدا ده، د هغې روجې بل شان وي زمونږ بل شانتې دي، د هغې زکات په بله طریقه و زمونږ په بله طریقه. نو فرعي مسایل د یو بل نه جدا، لیکن دین د ټولو یو دی، عقیده د ټولو یو ده. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیه السلام په مخ کې د یو یهودي او د یو مسلمان د صحابي جګړه شوه. هغه یهودي وی زما دې په هغه ذات قسم چې موسی علیه السلام دې په ټول مخلوق غوروالی ورکړی دی،
موسی علیه السلام له په ټول مخلوق غوروالی ورکړی دی د مسلمان له غصه ورله وی په ټول مخلوق موسی علیه السلام غوره دی وی او بیا خو به زموږ په پیغمبر هم غوره نو لاس یې اوچت کا یهودي او سپېله و یهودي راغی نبی علیه السلام ته شکایت وکړه بخاري شریف کې حدیث دی وی صاحب هغه فلانکي مسلمان اوالم راویې غوښته وی ولې دی و وی صاحب د ده ووی چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق فضیلت دی نو ما وی چې ټول مخلوق کې خو د الله زموږ پیغمبر هم شو که یا خو زموږ په پیغمبر هم د ده له فضیلت دی نو ما له غوسه راغلی او سپېره مې وی حضور پاک سو فرمایل وی ګورې په پیغمبرانو کې ما لوی میثا به وی اگر چې دی